سلامونه ونې کې هیله خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د نغمې او منګل په اړه څو داسې حقیقتونه چې حیران بشئ. د دوی د بیلتون په اړه د منګل همصنفي عبدالمالک پیغام څه داسې کیسه کوي. هغه دوستان څوک چې پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ته نوي راځي او هغوی چینل نوي سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره پښتو ټاپ ټي وي چینل سبسکرایب او سرخوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د دوی په اړه له دوی هر ځای دا پوښتل شوي چې دوی ولې سره جلا شوي، خو دوی دواړه بې ځوابه پاتې شوي دي. دلته ښاغلی استاد حبیب الله د دوی په اړه داسې وایي چې یوه ورځ زما شهید شاعر ملګری عبدالمالک پیغام راته وزارت دفاع په ریاست کې وویل ملګري نن زه او ته د منګل او نغمې کره ځو. منګل زما هم ټولګیوال دی، له هغه سره به ادبي هنري بنډار وکړو. ما ورسره ومنله. لنډه دا چې دواړه دویمو مکروریانو کې د نغمې او منګل اپارتمان ته ورغلو. پیغام صاحب د کور زنګ وواهه، منګل ورته دروازه خلاصه کړه او ستړي مشي یې وکړه او کور ته یې د ننوتلو اجازه راکړه. موږ درې واړه چې د هغه د میلمنو په کوټه کې کېناستلو، نه زما او د پیغام هم زمان د منګل د شکېدلو تڼیو شکېدلې ګریوان، د مخ اورمیږ او لاسونو شکارو وینو ته پام شو او په عین حال کې مې د دوی د اپارتمان د بلې خونې کې د نغمې ژړا او فریاد تر غوږ شو. ما او پیغام سره سترګې په سترګو شو او پیغام منګل ته وویل بیا در باندې څه اسمان راښکته شوی، لکه چې بیا د نغمه وهلې او له هغې سره د جنګ کړی. منګل ښکته کتل، څو شېبې یې هېڅ پیغام صاحب ته ځواب ورنه کړ. پیغام ورته شو ته خو نه شرمېږې، موږ ټول لغمانیان به له ځان سره وشرموې بې شرفه. منګل ورته وویل مالک جانه ته چې هر څه وایې راته ووایه، ته مې ملګری دوست او انډیوال یې، خون له خونپورۍ څخه کېږي، جال یې ویني جالوان یې نه ویني. د کومو کورنۍ ستونزو سره چې زه لاس او ګریوان یم ته ورڅخه نه یې خبر. زموږ یو شمېر لوړپوړي چارواکي ان د وزیر په څېر داسې نظر او نسبت کوي چې خدای مو کړه زه مردګو او نغمه فاحشه ده. موږ د هغو د لاسه دومره مجبور شولو چې ان وطن پرېږدو، په تورو لارو باندې پاکستان ته وتښتېدلو، خو په لاره کې د خاد کسان ونیولو او بیرته یې کابل ته راوستلو. اوس زه بیا نغمې ته وایم چې دلته زما او ستا ګزاره نه کېږي، زه چې پاکستان یا هندوستان ته لاړ شو خدای یې راسره نه مني. بله دا چې ما له افغان کارت شرکت څخه نغمې لپاره موټر په قرضې واخیست، له دې سره به یو ځای دندې ته تلم او راتلم. تېره ورځ په خپل موټر کې په باغ پل عمومي کې روان و چې نغمې یو ځل دفتن راته وویل چې تا ولې هغې ښځې ته چې روانه وه وکتل. ما سل قسمونه ورته وخوړل چې ما نه دي ورته کتلي، زه خپلې لارې ته ګورم. خو نغمې راته چې نه، ما ته په خپلو سترګو ولیدلې چې هغې ښځې ته دې کتل. اخر زه مجبور شم هغه د افغان کار شرکت موټر مې بیرته ورکړ او کومې پیسې مې چې پیشکي ورکړې وې هغه هم وسوځېدې. نن را سره بیا نغمې جنګ او غالمغال شروع کړ چې تا ولې هغه بله ورځ په باغ پل عمومي کې هغې بلې ښځې ته کتل. نور نو زما حوصله پاتې نه شوه، څومره مې چې وهلی شوه هغومره مې وډبوله. هغې زما تڼۍ ګریوان وشکاوه، مخ اورمیږ لاسونه یې راته شکارې کړه. زه څه وکړم، له نغمې سره په لوی غم اخته یم. عبدالمالک پیغام او ما پاینده محمد منګل تا ډېرې دوستانه خبرې او نصیحتونه وکړل او په داسې حال کې رخصت شولو چې په بله خونه کې د نغمې چغو جړاګانو او زموږ زړونه، ذهنونه، روحونه او وجدانونه وځورول او شیبه پر شیبه یې خفه کولو. د دوی په اړه ماته ډېرې خبرې شاعر جګړن اسماعیل صاحب هم کړي دي، خو زه هغه نه لیکم. دا چې منګل او نغمه ولې له هغه وروسته چې دوی 4 کبیره اولادونه، 2 زامن او 2 لوڼه هم درلودلې، د امریکې په سان فرانسیسکو ښار کې د یو بل څخه په رسمي ډول محکمه کې د قاضي په حکم یو له بل څخه جلا شو او نغمې د مولوي محمد نبي له زوی سره بیا نکاح وکړله او منګل یې په یاد کې شعرونه جوړوي او وصیت ډوله سندرې وایي. دا د دوی شخصي کار او انساني حق دی، په ما یې هیڅ توپیر نشته. دا چې دوی کې څوک ملامت او څوک سلامت دی، زما ور باندې هیڅ کار او غرض نشته. ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ.